سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به د صحت جامې وګرځوم. یو ځل بیا د انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښې پر مخ ځي. نن ملګرو غواړم تاسو ته د بدن د غړي یا پارټس اف باډي ټول نومونه په انګلیسي کې سره تلفظ او سره له پښتو معنا ووایم. هیله ده چې خوښ مو شي. نو راځو په خپل درس باندې شروع کړو، خو مخکې له دې چې په درس باندې شروع وکړو یو یادونه ضروري بولم. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګون نښان ووهئ. راځو ملګرو په درس باندې شروع کړو. پارټس اف باډي، د بدن غړي. هیډ 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 مطلب دی سر. هیر 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 مطلب دی ویښته. ای 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 مطلب دی سترګه. فیس 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 مطلب دی مخ. نوز 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 مطلب دی پزه. لپ 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 مطلب دی شونډه. ټیټ 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 مطلب دی غاښونه. که ټوټ وویل شي ټي ډبل او ټي ایچ هغه مطلب دی یو غاښ، او که ټیټ وویل شي دا بیا جمع ده یا غاښونه. لیګ 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 مطلب دی پښه. ایر 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 مطلب دی غوږ. براین 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 مطلب دی دماغ یا ماغزه. چن 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 مطلب دی زنه. رست 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 مطلب دی مړوند. هند 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 مطلب دی لاس. سکول 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 مطلب دی ککرۍ. سکول مطلب دی ککرۍ. بیکبون 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 مطلب دی د ملا تیر. ټانګ 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 د ټانګ مطلب دی ژبه. بلډ 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 مطلب دی وینه. ارم 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 مطلب دی بازو. فنگر 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 مطلب دی ګوته. بون 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 مطلب دی هډوکی. لنګ 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 مطلب دی سږی. armpit 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 مطلب دی خرګ. chest 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 مطلب دی سینه. jaw 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 مطلب دی ژامه. foot 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 مطلب دی پښه. که اف ډبل ای ټي وي هغه بیا فیټ راځي، هغه دواړو پښو ته وایي. دلته فوټ یوه پښه ترې مراد ده. هل 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 مطلب دی پونده. forehead 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 مطلب دی تندی. ایبرو 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 ایبرو
ایبرو مطلب دی وریځې، هغه د سترګو له پاسه وریځې، وریځې ونه وایه ښه ملګرو. eyelashes 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 مطلب دی باڼه، eyelashes مطلب دی باڼه. ټم 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 مطلب دی غټه ګوته، په ټم کې رستوي کې بي سایلنټ ده یا आवाज نه ورکوي. نی 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 مطلب دی زنګون، په نی کې هم لومړی کې سایلنټ ده. abdomen 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 مطلب دی معده یا خېټه. back 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 مطلب دی شا. ankle 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 مطلب دی خنګری. نو دا ملګرو دا بدن دا برخو نومونه یا parts of body هیله ده چې خوښ شوي مو وي. یوه هیله مو دا ده چې ویډیوګانې لایک کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو موږ ته پته ولګېږي چې د مینوال ډېر دی او راتلونکو درسونو کې درسونه تاسو ته چمتو کړو. نور که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګون نښان ووهئ. نور بای بای ټاټا سی یو ټمارو انشاءالله.